السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو 18 لوست ته ښه راغلاست. د 18 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د مني په کلمه کې نون په نښه کوي. دوهم، د بڼ په کلمه کې نوړ په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا 18 لوست کې د دوو نورو تورو واو او هې ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ واو دی او دا هم د واو شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د وطن په کلمه کې وګورئ چې په سر کې یې د واو شکل په سور رنګ لیدل کیږي. دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د لو په کلمه کې وګورئ چې واو په سور رنګ لیکل سوی دی. اوس به د 18 لوست دوهم توري هې ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ دوې سترګې لري، هې ده او دا هم د هې شکل دی چې د کلمو سره په سر کې راځي. اوس نو د هلک کلمې ته وګورئ چې په سر کې د هې شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. د هې دا شکل چې وینئ د کلمو سره په منځ کې په دغه شکل راځي. مثال ته یې د الهام په کلمه کې وګورئ چې هې په سور رنګ کې لیدل کیږي او د هې دغه شکل چې وینئ د کلمو سره په پای کې په دغه شکل راځي. مثال ته یې د مننه په کلمه کې وګورئ چې هې په سور رنګ کې لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي 19 لوست پورې تاسو د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر او پای کې یې واو او هې توري راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.